الکان سبا زیاتره په موبایل کې ګیمونه کوي نو د هغې په هکله څه وایي او د داسې ګیمونو په هکله که کرکټ شو فوټبال شو والیبال شو ژوندی مثال زما 45 سال عمر دی ماشاءالله جی او دا تقریبا د 15 سال نه والیبال کوم اوسه پورې ښه تاسو د ځخی غړی د دې کیمپ کورونو دلته ټولو کې موږ والیبال کړی دی صحیح استاد شو خان استاد شو ښه دې سره به موږ والیبال کولو سیلو دی خو دی وبخښي ډېر ښه پلیر و عارف استاد خادم شاه استاد ښه هغه وخت نه لګي شکر دی وګوره فټ څلورو بچو پلار ما خو ښه فټ یو کم ځوانان چې باري که نه هغوی اکثر له کلو تړل شوي دلته کې څه سوچ یې کړي چې کار روزګار به روانه وو نو هغوی ته څه وایي چې راشي کار روزګار دلته روان کړي که نه هلته کې ښه دي هلته ښه دي د هغې وجه څه ده ورته ووایي که نه ټماټرو ته ناست یې او نه خرڅېږي لکه زموږ دا مشران چې دی ناست دي څه ځوانان زلمي زموږ رونه بایګان چې دی ناست دي چای یې راوړي دي خوراک څښاک سامان یې راوړی دی دی والیبال ته ناست دي سیل هم کوي او دلته یې څه ګانې مانې هم لګولي خپل سورې چې دی برابر کړی دی نو ما یې بس دا هم ډېر مطلب یو ښایسته ماحول یې جوړ کړی دی چې دا هم په دې ویډیو کې مونږ راولو تاسو ته یې وړاندې کیدو ستا په زړه څه داسې ارمان دی د لندن به نو دلته خو هر سړي په د لندن ارمان دلته کې ما ته اوس ته ویلي چې د لندن بارانونه راورېدلي دي هر ځوان زلمي کوشش د دې دپاره دی هر ځوان زلمي ارمان هم دا دی چې بهر ته لاړ شم بهر ملکونو کې کم یو ملک ډېر زیات خوښ دی دلته ما ته یو ډریور هم میلاو شو ما سره بل ملګری نو که نه نو ویډیو جوړول او ګرځېدل دا یو ځای چې دی نه کېدل نو دی برادر چې دی د سره زموږ لږ ډېر ګپ شپ روان شو را سره دا به بایک چلی او زه به انشاءالله ښایسته شانتي ویډیو کوم میدان ویډیو خو ما جوړه کړه ده خو دلته کې سړک ته راووتم ما چې دا هم ته سره شیر کړم دلته کې زموږ د کاکاجي دکان دی نو بالکل ما چې دام پکې راولم تاسو یې وګورئ دلته کې ناست دی ګپ شپ یې برابر کړی السلام علیکم خیر دی جی بل درته زه دا ویل غواړم چې دا کلي علاقو کې داسې ګاډۍ وي که نه اکثر له چڼې پکې چا لګولي غریبي وي لین دین یې روان کړي که نه او دا کوم ځای کې ولاړ دي بالکل دی ګراونډ ته مخامخ نو گیم کې اکثر له خلکو ته لوږه ولګي داسې میلمانه راړي نو هغوی چې کله وږي شي بالکل دې خوا ته مخې کوي که نه د دې مزه هم ډېره زیاته دې ته ویلی شي سټریټ فوډ خپلې علاقې حوالې سره څه وایي نن سبا یاره زمونږ علاقه خو ماشاءالله ښه ده ګرمه وي دې ټایم کې بس دلته چې دغه خلک وایي که نه وایي زمونږ د کلي هر مازدیګر اختر وي نو دلته کې هر مازدیګر دغه شان موسم بالکل مزه ډېره وي که نه دلته بدقسمتۍ نه زموږ علاقو کې داسې ګراونډونه نشته دی خیر د والیبال لپاره خو ډېر کم سپیس پکار وي خو داسې کرکټ فوټبال شو نو هغې لپاره ایریا ډېره غټه پکار وي نو د هغې لپاره د ګراونډونو ضرورت دی نو که داسې مشران زموږ دا ویډیو ګوري او هغوی سره داسې پاور وي چې دا کارونه کولی شي نو بالکل هغې ته مې خواست دی چې دې علاقو اکبرپورې سره غیر چاپېره مضافات کم علاقې چې دي هغوی دپاره د ګراونډونو غم وکړی شي چې دا ځوانان زلمي په هغې کې ګیمونه کوي او دغه غلط څېړونو نه یې پامونه اخوایي نشو تماشو نه پرې بچ وي السلام علیکم ستړي مه شئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې دا وخت موجود یم باجوړ آباد کې کوم چې اکبرپورې سره سیټ ته یو علاقه ده دلته کې د والیبال گیم شروع دی او مازدیګر ټایم دی چکر مې راووالو ما یې چې خپله به هم سیل وکړم تاسو سره به په دې ویډیو کې هم شیر کړم خو دلته راته دوستانو دا هم ویل غواړم چې گیم په دوه قسمه یو وي فزیکل گیم یو وي موبایل گیم نو فرق پکې راته تاسو وایي چې کم ښي او د کم څه خصوصیات دي باجوړ آباد کې د کار روزګار حوالې سره که درته زه ووایم نو د لرګو کارونه دلته ډېر زیات دي مشینونه هم دي د لرګو که نه او د بوټو موټو کار روزګار چې دی دا خلک ډېر زیات کوي خو د دې گیم حوالې سره به زه لږ ډېر معلومات دلته یو پلیر نه به تپوس کوو چې راواخلو ما ته خپله ډېر زیات علم نشته معلومات نشته چې دا گیم څنګه یي څونه پلیران یي پکې او څه ترتیب یې وي دلته یو برادر زموږ ولاړ دی هغه نه به د دې حق لا تپوسونه کوو او تاسو ته به په ویډیو کې وړاندې کوو السلام علیکم بھیجانا بھیجانا تاسو ښه صحت مو ښه دی دا پیل راته ده وایي مونږ کوم ځای ولاړ یو د دې ځای نوم څه دی دا د باجوړ آباد محله دی ښه دا د سیدانو ګراوند دی ښه سیدانو ګراوند دی او زموږ زوړ ګراوند دی د والیبال صحیح دا سیدانو ګراوند په باجوړ آباد کې مونږ ولاړ یو دلته د والیبال گیم شروع دی د والیبال باره کې لږ ډېر معلومات راکړئ دې کې پلیر څومره وي او څه ترتیب وي د دې گیم دې کې شپږ کسان دي ښه جي یو وي سیټر صحیح ټیک ده چې بوسټر ورته ویلی شي صحیح بیک سمیشري یو فرنٹ سمیشري صحیح یا ورسره یو چې دی ډاچري یو چې دی نو سنټر مین ښه لوبه د څومره ټیم وي که ګولز وي پکې څه ترتیب وي چې مطلب د ګټلو او بیلات افیشل کیږي هغه اوس په 25 باندې یو گیم کیږي صحیح ټیک ده او
اسی مونږ دلته کې لوکل چې کوو نو هغه بیسټ اف 3 باندې کوو او په 15 باندې اپی ها 15 باندې د دې گیم حواله سره د فزیکل اکټیویټي مطلب جسمانی کوم ایکسرسایز کې دا شامل کنه د دې باره کې سوای الکان سبا زیات تر په موبایل کې گیمونه کوي نو داغي په حق له سوای او د داسې گیمونو په حق لا کا کرکټ شو فوتبال شو والیبال شو ژوندې مثال زما 45 سال عمر دی ماشاءالله جی او دا تقریبا د 15 سال نه والیبال کوم او سپوري ها تاسو د ځخی غړی د دې کیمپ کورونو دلته ټولو کې موږ والیبال کړی دی صحیح استاد شو خان استاد شو ها دې سره موږ والیبال کولو سیلو دی خو دې وبخې ډېر ښه پلیر او عارف استاد خادم شاه استاد ها هغه وخت نه لګي او شکر دی وره فیټ څلورو بچو بلاره ما خو ښه فیټ یو ها دا د والیبال برکت دی او دا د ټولو الکانو لپاره دا ژوندې میسج دی کنه پوه تاسو 50 سال ته مو رسېنو دک کسي فیټ پې چې ځان سیټ ساتي والیبال سره ځان کنیکټ ساتي بالکل کار گیمی فزیکل بالکل د سټیم نه ډیر زیات ضرورت کنه او دا ډیر خشته گیم دی صحیح هر قسمه ورزش دی کې بالکل دلته دا علاقې دي کنه مطلب غریبي وي د خلکو نو کار مزدوري له هم زی خداغینه باوجود ستړي ستومانه کمازیګر راشي بیا گیم ته ځان وزګاری کنه اوس ډیوټي نه را ما کور کې می سره یو کپ چیس کلی کپڑے می بدل کړی دی او ځان مې را رسول دک سي د دیاړیانیو کې او بیا مر را رسي زمونږ د استومانی هم دې سره وځي ها دونه زبردست گیم دی دونه خوندور چې زم ته د شپېتو کالو شي او دې سره کنیکټ نو تبه فیټ ها بایجان بل راته دا وای د میدان حواله سره کومګو ګورګیر شاپیره علاقې کې نظر واچو کنه نو داسې میدان زما په خیال نشته د لوبو د پاره د الکانو د انټرټینمنټ د پاره کا د کرکټ وی فوتبال وی هر څه وی کنه نو داغي په حق لسوي مشرانو که داسې خلک هم ګوري چې زمونږ بد قسمتي دی خو زه بیا هم زمونږ د والیبال دا کار چې د باندې لږ ځای پکاري اوس ما یو ګډ نیوز اورېدلې تاسو سره هم شیر کوم صحیح ان شاء الله ان قریب زمونږ چې کوم ان پی ای دی پی کې 88 اشواق احمد خان هغه منځوري کړې ده صحیح دلته کې یو د والیبال یو کوټ جوړیږي په د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول اکبرپورا کې بالکل نو کدا او شو ان شاء الله نو دې سره به زموږ د والیبال نورم پروموټ شي او ډیره به ترقیو کې بل د ینګ جنریشن دی د ګور سره نورم مینه پیدا پام بهم غلط شي نورو ګډو وډو لارو نه بووړي خاص تاسو ډیره مهرباني دا یو برادر او چې تاسو ته د والیبال حواله سره لږ ډیر معلومات مخې ته کې خودلو با جوړاباد کلی کې موجود یو ان شاء الله زما به کوشش دا وي چې د علاقې کې وګرځم تاسو تال ریډي ما ویلي د دې ډیر داسې ځوانان دي چې با هغه په بهر ملکونو مزدورو ته تللی دي نو زه به ان شاء الله د دې کلی د دې علاقې ویډیو به جوړوم تاسو په خدمت کې پیش کوم تاسو ډیره مهرباني شکریا دي مهرباني ثانک دلته کې دا واړه زاګم چې د گیم د پر راغلي دي سیل کوي او سز واړه چې د زما سیل کوي ډیره زیاته غنه ګونه ده واحد پکې موبایل راغشته دی او خبرم کوو ویډیو جوړو نو دی وی چې دا سي حساب دی کنه نو دا واړه زاګم وګورئ او ان شاء الله دینه پس داسې سرک طرف ته ټور لګو مګر چاپیره ماحول حالات نظاری تاسو ته د دې کلی خیمه نو راځي مرګ د دې نو سمونګ روانيګو دغه د مشران چې د ناستي سزوانان زلمی زمګ رونه بایگان چې د ناستي چې راوړي دي خوراک سکاک سامان راوړي دي والیبال ته ناستي سیل هم کوي او دلته سګانی مانی هم لګولې خپل سوري چې دی برابر کړی دی نو مای بس دام ډیر مطلب یو خسته ماحول جوړ کړی دی چې دام په دې ویډیو کې مونږ راولو تاسو ته وړاندې کیدو دلته ماته یو ډرایور هم ملاو شو ما سره بل مرګره نو کنه نو ویډیو جوړول او ګرځیدل دا یو ځای چې دی نه کیدل نو دی برادر چې دی د سره زموږ لږ ډیر غب شپ روان شو را سره دا به بایک چلی او زه به ان شاء الله خسته شانتي ویډیو کوم لا خیر سره دا اوس مونږ روان شولو سرک طرف ته بچ دی مونږ زو ګورو بچ څه صورتحال له په سرک باندې خو اکثر چې مونږ کتلی دي مشران کشران چې دی دا وخت راټولي سره غاړو ته ناستي ګپې شپې برابر کړي دي او محفل چې دی ګرم کړي وي ښه فرینډز له خیره سره مونږه دا وخت سرک ته هم راووتلو دا تاسو کتی شئ میدان ویډیو خو ما جوړه کړله خو دلته کې سرک ته راووتم ما چې دا هم ته سره شیر کړم دلته کې زموږ د کاکاجي دکان دی نو بالکل ما چې دام پکې راولم تاسو یو ګورئ دلته کې ناست دی ګپ شپې برابر کړی السلام علیکم خیر دی جی حاجی دلته دی ماما سره به هم ګپ لګو السلام علیکم ماما جی څنګه یې ټیک ټاک بس یو خواست درته کوم چې خبرې لګې تیزې وکړئ که نه ښه
د پاکستان حوالې سره څه وایي کوم ځوانان چې بار دی او تاسو دا وخت ګوري چې هغوی ته پته ولګي چې پاکستان کې څه صورتحال دی او څه حساب کتاب دی ګډوډ دي لکه څنګه ګډوډ باندې خلک نه پوهېږي خوند پکې نشته مزدورو پکې څه حالات دی ټماټرو ته ناست یو نه خرڅېږي ښه مطلب کم ځوانان چې باري که نه هغوی اکثر له کلو تړل شوي دلته کې څه سوچ یې کړي چې کار روزګار به روانه وو نو هغوی ته څه وایي چې راشي کار روزګار دلته روان کړي که نه هلته کې ښه دي هلته ښه دي د هغې وجه څه ده ورته ووایي که نه نشته دی خوند مزه نشته دی کارونه صحیح نه دي ښه او دلته چې کوم ځوانان دی او تاسو دا وخت ګورو نو هغوی ته څه وایي په دې موبایل کې به تاسو خلک ګورو نو هغوی ته څه وایي چې بار لاړ شي که څه وکړي که دلته څه کار روان کړي که څه کوي چې لاړ شي نو ښه ده هسې کوم ملک ته تلل پکار دي لندن ښه په دې د لندن باران هم شوی دی تاسو ته ما الریډي ویلي دي چې دلته ډېر زیاتې ځوانان زلمي چې دی تلي دي یورپ ملکونو کې او داسې نور ملکونو کې چې دی هغوی دي خو نور ځوانان هم شوق لري د دې علاقې سره چې کوم تعلق ساتي ورسره ګیر چاپېره نور هم چې مونږ یورپ ته لاړ شو او ډېر زیات شوق دی د خلکو انشاءالله په هغې باندې به زه هم یو سپیشل ویډیو جوړوم او ستاسو وړاندې به اکدمه د خلکو نه به پکې تپوسونه کوو چې لندن ته ولې تلل غواړي څه وجه ده او پاکستان کې مطلب ولې د دې ملک نه تلل غواړي که نه نو ټول به تاسو سره شریکوم دا باجوړاباد کلی و چې مونږ پکې دا لږه ډېره ویډیو جوړه کړه او داسې په سړک باندې ځمه که نور څه مناظر وي به هم زه تاسو سره شریکوم ستاسو په خدمت کې به پیش کوم دې ځینې اوس مونږ روانګي کوو ډېره مهرباني جي سلام علیکم او کتونکو دا ځای په ځای سټاپونه دي چې خلکو سره یالو ځکه ټول خلک پیژنګلو دلته کې دوه وروڼه وو دوی سره مطلب زموږ پیژنګلو و ودرېدم ورته دلته کې به مونږ یو بل روډ صحیح کړلو هغه سره به انشاءالله هم گپ شپ لګو دا دی ناست دی چونکې زموږ ورسره پیژنګلو ده که نه السلام علیکم ځوانه ځوانه څنګه یې ټیک ټاک هلکه ته خو ډېر خفه ده ولې یار یاره خفګان خو نه دی خو نن سبا داسې وخت دی اورې چې نن سبا هر سړی په ټینشن کې دی ښه نو ستا څه ټینشن دی هلکه بس زمونږ خو ټینشن خو ډېر دی باچا مونږ خو دا زمونږ په زړه ارمانونه ډېر دي باچانو ښه ارمانونه دي په زړه ډېر دي ستا په زړه څه داسې ارمان دی د لندن بی نو دلته خو هر سړي په د لندن ارمان دلته کې ما ته اوس ته ویلي چې د لندن بارانونه راورېدلي دي هر ځوان زلمي کوشش د دې دپاره دی هر ځوان زلمي ارمان هم دا دی چې بهر ته لاړ شم بهر ملکونو کې کم یو ملک ډېر زیات خوښ دی یاره انشاءالله زما خو ځان ته چې کوم ما ټاسک ایښی انشاءالله زما هغه انګلینډ دی انشاءالله په دې هفته نیمه کې انشاءالله ترکیه کار مې شوی دی الحمدلله انشاءالله په لیګل خو نه ځي که نه نه جي نه زبردست بیا شکر دی ترکیه نه پس بیا خو بس ښه انګلینډ څه وجه ده چې ته هغه د ځان ته ټارګېټ ایښی څه وجه شته اصل وجه خو دا ده که نه چې په ایشیا چې څومره ملکونه دي جي په دې کې فیوچر نشته دی فیوچر نشته او فیوچر دپاره انسان د هر سړی د فیوچر دپاره کوشش دا کوي چې لکه زما فیوچر جوړ شي زما د بچي ښه شي زما د بیکګراوند ښه وي بالکل د دې دپاره کوشش شروع کړی ولې چې ته خو به خپله زندګي خرابه کړي مسافرۍ کې به شکار څه خو ستا شاته چې کوم بیکګراوند دی بچي دی هغه به په سکون کې شي صرف دغه سوچ او دلته محنت ډبل دی او مطلب آمدن یې هغه عمره نشته دی که نه بالکل چې دلته کې به مزدوري ګینې د دې علاقې حوالې سره که درته زه ووایم نو دلته زیاتتر خلک کم کار کوي دلته یاره دلته کې به ته چې دیاړیانې دي او به تبرګی دی او به پلانکې لرګو ماشینونه هم ډېر دي د لرګو سره مطلب دا خلک چې دی په هر علاقې کې چې یو کار روزګار مشهوري دې علاقې که زه درته ووایم نو دا لرګو دا کارونه چې دی ډېر زیات مطلب مخکې دي خلک دا کارونه کوي ماشینونه دی دلته د لرګو ماشینونه دي نو دا زیاتتر خلک چې دی د لرګو دا کارونه زیاتتر کوي که نه خو هغې کې چې دی محنت ډېر زیات دی ډېر زیات مشقت دی پکې آمدن یې هغه عمره نشته دی نو د هر ځوان زلمي دن سبا دا کوشش دی چې زه دې لاړ شم یورپ ملکونو ته ځکه هلته ستا د محنت پوره صله تا ته میلاویږي که نه میلاویږي بل خبره دا ده چې په لکه دا نامناسبه غونډه کې خبره هم ده چې لکه کوم مسلمان وي که نه په ده کې به انسانیت نشته دی انسانیت خو بیخي په چا کې نشته دی به دلته کې نه دی به چې لږ کمزوری وي او بل پې مضبوط وي په سټ والا خپل کړي به د ستاسو د علاقې به تقریبا څونه خلک بار وي نن سبا کې زموږ د علاقې چې زما په حساب سره تقریبا چې د هر کوره دوه کسان ني یو خامخا او دا په کومو ملکونو ته تللي دي یورپ ته ټول په یورپ کې دي څوک په انګلینډ کې دي څوک په بیلجیم کې دي څوک
اسلام کې مختلف ملکونه دي بس ها کتونکو که زه درته ووایم اکثر له چې په یو علاقه کې د خلکو یو سیټ ته مخه شي نو بیا هغه نور خلک هم زور کوي نو په دې علاقه کې ډیر زیات ځوانان زلمي چې دی هغه بهر دي نو بالکل هر ځوان زلمی اوس دا کوشش کوي چې زه دې بار لاړ شم د هغې وجه دا ده چې د هغې مطلب هغه ګټه او ورسې ښکاره شو که نه چې مطلب هلته کې آمدن ښه میلاویږي مزدوریان یې ښه دي نو هر سړی اوس زور کوي په دې تقریبا څونه خرچه به راځي یو کس چې بار ته ځي یورپ ته نن په ایلیګل خو کم راځي او په لیګل چې ځي نو کم از کم نه 50-60 لاک روپۍ تقریبا راځي ښه ایلیګل لاره ته خو خیره خلکو لپاره یاره نه جي ایلیګل لاره خو بالکل نه ده ولې چې انسان ډېر بس د انسان د سر سو لا هار دی لا پار دی انسان ډېر د سر سودا ده بالکل د خپل علاقې حوالې سره څه وایي نن سبا یاره زمونږ علاقه خو ماشاءالله ښه ګرمه وي دې ټایم کې بس دلته چې هغه خلک وایي که نه وایي زمونږ د کلي هر مازدیګر اختر وي نو دلته کې هر مازدیګر دغه شان موسم بالکل مزه ډېره وي که نه مزه ډېره وي ښه کوم ځوانان زلمي چې د بهر ملکونو کې ګوري مسافر چې کوم وي هغې ته څه ویل غواړې یاره هغوی ته خو زه دا ویل غواړم چې د ټولو نه اول خو چې کوم دی د خپل محلې چې کوم دی هغه خپله محله کې وګوري چې کوم یو غریب سړی وي کوم مطلب په لاس په ګوډ وي د چې ډېر داسې ډېر علاقه خلک شته زموږ په دې محله د مدد حقدار وي د مدد حقدار وي نو بالکل سپیشلی هغې دپاره که هلته څه ډونیشن کوي یا څه نور څه داسې کوي نو دا ولا پکار ده چې وکړي ولا او بالکل د دواړو جهانو ګټه پکار ده جی بالکل جی دا نه چې بس دا جهان دی خو آخرت در نه لري نه مونږ مسلمانان یو زموږ ایماندار دا شیر احمد به یو چې خبرې دړه حاله والی تاسو ته وړاندې کېښودلو او انشاءالله اوس په دې ځینه مونږ مخ پر لزو د ماښام بانګونه شروع شو شیر احمد به ډېره زیاته مهرباني شکریا جي الله دې عزت وکړه بل درته زه دا ویل غواړم چې دا کلي علاقو کې داسې ګاډۍ وي که نه اکثر له چڼې پکې چا لګولي غریبي بیا لین دین یې روان کړي که نه کا خوا مونږ وګورو وږو او الوګانو چپس والا ولاړ دی دې خوا دا کچالان چړې او دا کوم ځای کې ولاړ دی بالکل دی ګراوند ته مخامخ نو گیم کې اکثر له خلکو ته لوږه ولګي داسې میلمانه راځي نو هغوی چې کله وږي شي بالکل دې خوا ته مخې کوي که نه د دې مزه هم ډېره زیاته دې ته ویلی شي سټریټ فوډ د دې مزه دوبالی دا کلیوال رنګونو کې دام راځي ما چې دا اوس سره شیر کړم هغه الوګانو چپس دا کچالان دلته کې دی ماما لګولي دي بس دا مازدیګري کې چې دی دا تیاری دلته کې روزي او دا بیا خرڅېږي الله پاک ورته پکې برکت واچي بالکل دا ماما هم د سره شریک کو ور نږدې م ورځو السلام علیکم ماما څنګه یې صحت مو ښه دی ټیک ټاک وختونه ښه تېرېږي لین دین ښه روان دی که نه دا مازدیګر کې تیاروئ ښه دې وخت کې د هلکان وږي راوږي شي او لا میلمان راړي بس هغوی دلته کې ولګوي بیا دا که نه سرو لګوي ښه دې ماما دلته کې دا وګورئ دا کچالان لګولي تاسو سره مې دا په ویډیو کې شیر کړه دې نه پس به زه خپل کلي ته واپسي کوم دا د باجوړ آباد ویډیو وه کوم چې اکبرپورې سره نږدې یو کلی دی او دلته کې مازدیګر کې داسې قسمه ګیمونه چې دی خلک کوي فزیکل اکټیویټیز کې چې دی مشغول وي دې سره خو یو ډېر زیات فټ وي اکثر له به تاسو کتلي په موبایل باندې هم ګیمونه خلک کوي خو د هغې تعلق صرف او صرف د لاس او سترګې سره وي دا فزیکل ګیمونه د دې سره جسماني تندرست وي سړی که نه نو پکار دي خو دلته بدقسمتۍ نه زموږ علاقو کې داسې ګراونډونه نشته دی خیر د والیبال لپاره خو ډېر کم سپیس پکار وي خو داسې کرکټ فوټبال شو نو هغې لپاره ایریا ډېره غټه پکار وي نو د هغې لپاره د ګراونډونو ضرورت دی نو که داسې مشران زموږ دا ویډیو ګوري او هغوی سره داسې پاور وي چې دا کارونه کولی شي نو بالکل هغوی ته مې خواست دی چې دې علاقو اکبرپورې سره غیر چاپېره مضافات کم علاقې چې دي هغوی دپاره د ګراونډونو غم وکړی شي چې دا ځوانان زلمي په هغې کې ګیمونه کوي او دغه غلط څېډونو نه پامونه اخوایي نشو تماشو نه پې بچ وي دا وګورئ که زه تاسو ته ووایم دې کې ډېر داسې خلک شته دی چې هغوی دا وخت د کارونو نه راشي مازدیګر خو بیا هم د ګیم ته ځان رسوي دلته کې ځان را رسوي چې ګیم وکړي نو بالکل دا هر څه مې تاسو سره شیر هم کړو او دوستانو اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم اوس ماله اجازت راکئ د لوی الله په امان